سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیرو نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست وایو. نن سټیشن بعد د 1404 هجری لمریز کال د سنبلې څلورمه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست ل 28 سره برابر ده. زه شبنم وزیریم او تاسو ته له زیرو نیوز سرویس څخه سپورتي خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د امارات درې اړخیزو سیالیو ته د چمتووالي په موخه په تمرینونو بوخته ده. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې افغان اتلان سخت تمرینونه کوي ترڅو د امارات درې اړخیزو سیالیو ته چمتو شي چې د کوربه متحده عربي اماراتو او پاکستان پر وړاندې به ترسره شي. افغان اتلان به د دې سیالیو په پرانیستونکې لوبه کې راتلونکې جمعه په شارجه کې له پاکستان سره سیالي وکړي. د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د 11 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې چې 2 اونۍ به دوام وکړي. د یادو سیالیو لومړۍ لوبه کې حاجو ستري کلفال لوبډلې د 4-1 ګول په توپیر خپلې سیالۍ مدد خېلو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. د خوست ولایت په اسماعیل خیلو مندوزیو ولسوالۍ کې د 10 لوبډلو ترمنځ د هیواد د خپلواکۍ د 116 کلیزې په ویاړ د ټیپبال کرکټ سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ چې شاوخوا یوه میاشت به دوام وکړي په لومړۍ لوبه کې عابد زادران کلب خپل سیال بریال زادران کلب ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه او بریا یې په خپل نوم کړه. ارزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د 21 لوبډلو ترمنځ د ټیپبال کرکټ سیالۍ پیل شوې چې 26 ورځې به دوام وکړي. د یادو سیالیو لومړۍ لوبه کې ځواک اتلان لوبډلې د 4 منډو په توپیر خپلې سیالې شمس الله لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د 18 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ چې 3 اونۍ مخکې پیل شوې وې د آزاد بلوچستان لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پایلوبه کې آزاد بلوچستان لوبډلې خپلې سیالې سیلاب لوبډلې ته د 1-0 ګول په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز سرویس تر سبانې خبرونه د الله پامان.